دا زما دا ان کوین دا تپوس کړو ان کوین چې دا غي خپل نوم نجيبه دي ان کوین ته زم هغه انګیج نه ده ګلپاڼه نکاح کړی دا شکر الحمدلله الله دې نیک بخت کی الله دې بختور کی او زمونږ افغاني سره کړی دا زدران دې د پکتیا دې ماشاءالله بس الله دې دوړ قسمتونه د خو کی د پښتو د مشهوري سندرغاړي ګلپاڼې نږدې ملګری نجيبه فیض منلې ده چې په دې وروستیو کې پېښور کې میشت د افغانستان د پکتیا ولایت د ځوان سره د ګلپاڼې نکاح شوې ده خو خپله ګلپاڼه په دې هکله د ویلو څخه ډډه کوي په پاکستاني رسنیو تېر میاشت د ګلپاڼې د پټې نکاح په هکله خبرونه خپاره شوي وو او دعوه شوې وه چې په نکاح په دغه مراسمو کې د سیاسي ګوند مسلم لیگ د پېښور یو مهم مشر ارباب خضر حیات هم ګډون کړی و خو هم علي چا د دې دعوې تصدیق نه و کړی اوس د ګلپاڼې نږدې ملګري او وتلي هنرمندې نجيبه فیض په ټولنیزه رسنۍ ټیک ټاک د دې خبرې پخلی کړې ده چې ګلپاڼې د افغان سره نکاح کړې ده په ټیک ټاک نجيبه فیض نه یو تن د ګلپاڼې نکاح په هکله پوښتنه کړې ده چې په جواب کې ورته نجيبه فیض وایي ګلپاڼې نکاح کړې ده شکر الحمدلله الله دې نیک بخته کړي زموږ د افغان سره نکاح کړې ده زدران دي د پکتیا دي او الله تعالی دې د دواړو قسمتونه د شو کړي وشت کلنه ګلپاڼه چې په ټوله نړۍ کې د خپل فن په کرونو مینوال لري د پېښور اوسیدونکي ده او د پېښور پوهنتون څخه په سوشل ورک کې د ماسټري ډیګري ترلاسه کړې ده هغې په سندرو کې اوس یو نړیوال شهرت موندلی دی او د پښتنو ترڅنګ په اردو او فارسي هم سندرې وایي